سلامونه وخت مو بخیر دوستانو په دې هیله چې روغ او جوړ به یاستئ. نن بیا د کاروان په خپرونه کې زمینه اکبري ستاسو په درانه خدمت کې یم او نن هم را سره په خپرونه کې ډیر زیات د قدر وړ میلمه ده. نو زه کوشش کوم چې په خپرونه کې سیاسي څیرې، هنري څیرې او د افغانستان څخه بالخصوص نو په خپرونه کې له ځان سره ولرو. نو نن هم په خپرونه کې را سره ښاغلی محمد ابراهیم الکوزی ده. نو زه د خپل میلمه په لور باندې سلامونه الکوزی صاحب، وخت مو بخیر. وعلیکم السلام، په خیر راسئ، ښه یاست، جوړ روغ یاست، انشاءالله خیریت دی، مسافرۍ وخت په خیر دی. تاسو د درنو افغانانو ته، ستاسو د برنامې کارکوونکو، ستاسو همکارانو ټولو ته سلامونه او نیکې هیلې دې مو قبولې کړي. مننه کوم ابراهیم صاحب، هیله ده چې تاسو هم ښه واوسیږئ او مننه له دې لپاره چې زموږ د خپرونې بلنه مو ومنله باوجود د دې چې تاسو ډیر زیات مصروف هم وئ. نو زه به خپله لومړۍ پوښتنه داسې پیل کړم چې ښاغلی محمد ابراهیم الکوزی د افغانستان د کوم ولایت ده او زده کړې مو په کومې برخه کې تر کومې کچې کړي دي، اوس مهال چیرې اوسیږئ؟ او سلامت اوسئ، په خیر اوسئ. زه د کندهار د ولایت یم، په اصل کې خو او وخت مو ډېر په کابل کې تېر کړی دی، زده کړې مو د لیسانس تر کچې کړي دي. سلامت اوسئ. ښه، ډېر ښه، ډېر ښه. نو اوس مهال چېرته اوسیږئ الکوزی صاحب؟ اوس مهال نو بس کله یو ځای کله بل ځای، والا د مسافرۍ ژوند دی، خپل ژوند کوو، نو چار ځای ښه حالته شپه تېروو. ډېر ښه، ډېر ښه. د کورنۍ سره یاستئ که یوازې؟ ځکه چې دا مسافرت په ټولو باندې ډېره اغېزه کړې، ځینې د کورنیو سره یې، ځینې یوازې، بیا هغه یوازې چې انسان وي هغه بیا ډېر سخت وي. تاسو څنګه؟ ولا زه خو خپله بس تنها ژوند تېروم، نو بس کورنیو موږ سره کله کله سره وګورو. ښه ښه، ډېر ښه، ډېر ښه. الکوزی صاحب، ځکه چې زما خپرونه داسې ده، زه نه غواړم ډېر سیاسي پوښتنې اخه درنه وکړم، غواړم ستاسو په شخصي ژوندانه باندې وغږېږو. طبعا واده خو به مو کړی وي، نو څو ودونه مو کړي دي الکوزی صاحب؟ ولا یو واده مې کړی دی. ښه 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 ښه. څو اولادونه مو دي الکوزی صاحب؟ 6 اولاده لرم. ښه، ماشاءالله ماشاءالله، ډېر ښه. نو دې ته به راشو چې الکوزی صاحب ورزش کوي؟ بلې هو، ورزش هم کوم او زه په کافي وخت کې په خپل اوس مسافریت په وخت کې زه کوشش کوم په عربي ژبه کې مې اوس زده کړې شروع کړي دي. تقریبا د یو 3 میاشتې وسوې، او بیا هم تاریخي کتابونه ګورم، هم ورزش کوم. بس نو خپل د ژوند دغه په ژوند کې مو دغه مصروفیت د ځان لپاره پیدا کړی دی، او دا د انسان. نو الکوزی صاحب ستاسو فعالیتونه که موږ وګورو هغه سیاسي فعالیتونه دي او تاسو وایئ چې مطالعه کوم، ورزش کوم، سندرو سره څنګه؟ سندرو سره مو لګي؟ ولا یاره، سندرو سره اکثره وخت نه ورته پیدا کېږي. باور وکړئ چې بیخي سره وخت نه ورته پیدا کېږي. سندرو دغه شیانو سره بیخي مطلق وخت نه ورته لرم. یعنې تاسو وایئ چې بیخي سندرې تاسو نه اورئ او سندرغاړي هم نه پېژنئ؟ یا نه مې دي اورېدلي، یا ډېر وخت مې نه ده اورېدلي. ښه ښه. دې ته به راشو چې اوس مهال په دغه وروستیو کې که موږ وګورو، تاسو په تبعید کې خپل ځان د افغانستان ولسمشر ګڼئ، که خپل د دې اقدام په هکله باندې لږ داسې لنډه غوندې کیسه یې راته وکړئ. ډېره مننه، تشکر، ژوندي اوسئ، سلامت اوسئ. حکومت مو اعلان کړي په تبعید کې، او دا مو په ډېر هوش و حواسو او اعلان کړی دی، او ډېر عاقلانه فیصله مې کړې ده، او دا فیصله باندې زه افتخار کوم، ځکه چې بیا غلو حکومت اعلانوه، یا چې 20 کاله د افغانستان په اسلامي جمهوري دولت کې پخواني چارواکي، مفسد چارواکي چې ګمرکونه یې چور کړه، د شهیدانو د اردوی ملي پولیس ملي او زموږ د ځوانانو د شهیدانو اکرامیې وتښتولې، او
قراردادونه کې غلاوې وکړې، کوم رذالت نه و چې په افغانستان کې دوی ونه کړي. نو ځکه چې دا حکومت بیا دوی اعلاناوه، نو دوی ته دا شی په میراث رسېدلی دی چې دوی ژوندي په افغانستان کې نور خلک حق نه لري چې یا سیاست وکړي، نه نور خلک حق لري چې په سیاست کې بحث وکړي. نو ما وویل چې نه. الکوزی صاحب وبخښئ خبره مو درته بندومه، ستاسو په نظر څوک و چا حکومت اعلانوه چې تاسو ورباندې بیړه وکړه مخکې له دې نه چې هغوی خپل حکومت اعلان کړي او تاسو خپل حکومت اعلان کړ په تبعید کې؟ بس دا خو نور هغه خلک دا دي معلوم دي، هم لیدونکي په دې باندې پوهېږي، هم تاسې په دې باندې پوهېږئ چې دا شوراګانې دي او دا مختلف دغه څو کسان دي چې دغه د افغانستان واک یې ګروګان نیولی دی او دا بس د دوی مراسي ده او دوی وایي چې په اراده یې مردم، ما حکومت میخه یم خپله دی د خلکو ارادې ته نه دي، یعنی دوی ژمن نه دي، دروغ وایي. بس دا دی هغه ټولو خلکو ته معلوم دي، مفسد خلک دي، اوس جنګ سالاران دي، لکه دوستم و لکه غل ماکیک او داسې نور کسان. نو د دې پر ضد باندې او دا حکومت موږ چې اعلان کړي، خبره هم دا وه چې که دوی دا حکومت اوس د دوی سره وایي، تاسې باور په خدای وکړئ چې اوس به دوی هر امضا او هر دستخط ورکولی د هر څه په ارتباط باندې، ځکه چې دوی ډېر ناصفاسه خلک دي. دوی د افغانستان خلکو ته، د افغانستان ملت ته، د افغانستان د 50 میلیونه نفوس ته یا 40 میلیونه نفوس ته دوی هېڅ ژمن نه دي او دوی فقط خپلو شخصي اهدافو ته، خپلو شخصي ګټو ته او خپلو غلاو ته. نو دغه تصمیم ونیوی چې سیاست باید نوي نسل ته انتقال شي. اما دا ته چې د ښځو په نمایندګي باید تاسو ته د سیاست انتقال شي، تا چې غوندې کدرونو ته نور دغسې نور ځوانان دي او خویندې زموږ وروڼه زموږ افغانان، نو دا جرات موږ وکړي. او زه د خپلې کابینې د محترم د کابینې د غړو، د خپلو ملګرو، د خپلو همکارانو نه کلک او مننه کوم او زما کلک حمایت یې وکړي او په مېړانه راسره ودرېد. ډېر تشکر ځینې کوم. نو دوی واقعا چې دوی هم تاریخي فیصله وکړه او دا د افغانستان د خلکو دپاره نه هېرېدونکی یو اقدام دی چې موږ وکړي. نو انشاءالله بعد به خبرې کوو، خو اول علت هم دا و چې دا حکومت چې موږ اعلان کړي چې نور باید د دغه خلکو څخه د سیاست ووځي چې 20 کاله دا 40 کاله کېږي د دوی په لاس کې دي او دوی اعلان کوي چې زه مجاهد یم او دا د مجاهدینو فکر ملت جهاد کړی، خو زه هم یو مجاهد یم. دې ته به راشو الکوزی صاحب، که اوس تاسو وایئ چې زه په تبعید کې مې خپل حکومت اعلان کړو، زه د افغانستان ولسمشر یم په تبعید کې، تاسو په خپل ځان ولسمشر بولئ که نه؟ تاسو چا ټاکلی چې مثلا د افغانستان ولسمشر یې؟ که موږ او تاسو وګورو داسې کوم انتخابات هم نه دي ترسره شوي، نو دا څه رقم که دا راته ووایستئ. اوله خو اکبري صاحب محترم ډېره ښه پوښتنه دې وکړه. اول په تبعید کې انتخابات نشته، بیا هم چې انتخابات شته هغه کدرونه چې هغه د افغانستان دپاره، د افغانستان د ملت دپاره، هغه نهادونه یا هغه کدرونه، نوی نسل ځوانان، دا ټول ما سره ودرېده او دا ټولو ماته اطمینان راکړي، د قومونو مشورې دا ګرد وسوم او حکومت اعلان کړي. الکوزی صاحب، په کوم تعداد خلک که تاسو داسې یو اټکل راته ووایستئ، که مو دقیق په یاد کې نه وي، په کوم تعداد خلکو تاسو ټاکلي چې تاسو ولسمشر یې او تاسو ته دا انتخاب درکړو؟ 1000 کسان، 2000 کسان، 3000 کسان، څومره کسان؟ د افغانستان خلک، د افغانستان ټول نوی نسل، ځوان نسل، د افغانستان قومونه د دې ټولو حمایت سره لرم. تاسو په شخصي کې ورسره په اړیکه کې یاستئ چې تاسو ته دا رایه درکړې؟ زه تا ته اکبري صاحب، جناب اکبري صاحب محترم، دوی چا ټاکلي دي؟ دا دوی د 40 کاله چا ټاکلي دي؟ دا ملا هیبت الله خان چا ټاکلي دي؟ دا حکومت کوم حکومت شته؟ څه رسمیت دوی لري؟ دوی کومې دنیا ته چا څوک رسمیت لري؟ بس دا دی چې حکومت په تبعید کې
دا معمولا په ټولې نړۍ کې دا حکومتونه جوړ شوي دي، بیا دا حکومتونه کړي دي. موږ چې دا حکومت جوړ کړی دی معمولا موږ ویل چې باید راسي چې د افغانستان یو بستر اواز چې خبرې وشي د طالب سره، او د طالب د خبرو د لارې څخه، ځکه چې په دې حکومت کې جنګ سالاران نسته، غله نسته، د خلکو په سرونو کې چې میخونه ټکولي دي هغه خلک نسته، د افغانستان پر ملت باندې چې معاملې کړي دي هغه خلک نسته، او د افغانستان د ولس سره چې نامردي کړې ده هغه خلک هم نسته. دا ټول ځوان نسل، ځوان کدرونه، تاسې غوندې کدرونه، نور کسان کدرونه، داسې تعلیم یافته کدرونه په دې حکومت کې دي چې باید طالبان به د دې سره خبرې وکړي او خبرو ته به کښېني، یو ګډ مشروع نظام به جوړ شي، یو نظام به هره ورځ موږ نظام چپک کړو، هره ورځ نظام چپک شه، هره ورځ ولاړ شه، هره ورځ جنګ. دا حکومت موږ د دې په خاطر منځته راوړي چې نور د دغه جنجالو سره خلاص شو. الکوزی صاحب اوس که راشو هیبت الله مو یاد کو، طالبان حکومت دا حد اقل هغوی که په زور و که په رضا باندې ول راغلل، او اوس مهاله د اقل یوه جغرافیه په لاس کې ده، او تاسو په تبعید کې او وایستئ چې زه د افغانستان ولس او د افغانستان د نوي نسل زه انتخاب کړی یم. ممکن دا یو تعداد خلک وي، نو څه فکر کوئ دا کوم حکومت چې تاسو اعلان کړی او وایستئ د افغانستان د ولس او د خلکو ملاتړ زما سره ده، ستاسو دا ولسمشري به یو څه رقم ویمه، یعنی نتیجه به ورکړي تاسو به هغه حقیقي رښتینی ولسمشر شئ؟ په دې فکر کې یاستئ؟ جناب اکبري صاحب هر کار هر څه امکان لري. موږ چې دلته تصمیم نیولی دی، موږ د افغانستان د خلکو، د افغانستان د ملت، د افغانستان د خلکو دغه حکومت به موږ وړو، او دا حکومت به راځي. دا به په تبعید کې دغه حکومت نور موږ معاملهګرانو ته په تبعید کې مې اجازه نه ورته ورکوو، او هغه معاملهګران چې د افغانستان پر ملت باندې 40 کاله معاملې کړي دي، معاملهګرانو طالب د چا د لاسه پیدا سو، د دغه غلو د لاسه پیدا سو. کولی شئ نومونه یې واخلي الکوزی صاحب؟ دا دوستم جنګ سالار یو ترسېدلی مارشال مارشالي ما ځینې واخیست، تاسو څو عمر مخکې فرمان ولیدئ ما ورکړ. تا لیدلی چې په یو مملکت کې مارشال وي، دی مارشال یې وتښتېږي. د مملکتو مارشالونه خو مځکې نیسي، منطقې نیسي. د افغانستان خاوره ایله کړه وتښتېد، یو مارشال خلک هم ورته وایي، او دا خلک هم نه شرمېږي. د دوی د ملا ماته شي او ته وایي چې مارشال صاحب، د څه شي مارشال؟ تا لیدلی مارشال صاحب ورته د سپین ږیري سړي سره د څه کارونه ونه کړل؟ تا لیدلی؟ دا د مملکت خلک دي، دا د مملکت رهبران دي، دا د مملکت سرمایه ده. همداسې غل محقق بله ورځ تاسې د ده څرګندونې ولیدلې، ته څه وویل؟ دا خو یو چا ته ویلو، دا د محقق کیسه داسې ده چې یو چا ته ویلو اکبري صاحب ورباره چې زه مشهوره شم، یو نوم وکړم که نه، ورڅه کار وکړم، باره ورته وایي چې په مسجد کې مرداري وکړه. د محقق دا محقق کیسه ده. اوس هلکه ته د کوم ځای څوک یې، چې کاره یې، چې ته راځې په بعضې مسایلو باندې کار لرې. دا خو نه که زه اوسم، زه رسمي د افغانستان رئیس جمهور شم، دا زما په صلاحیت کې نه ده، دا خو د حکومتو په صلاحیت کې نه ده. د افغانستان کرښ او په دې مسایلو باندې خبرې کول، دا خو د دوو ملتونو، د دوو اخواته هم د کرښ اخواته هم خلک دي، دې خواته هم خلک دي. دا به د هغو خلکو کار دی چې څنګه د ملتونه سره کښېني پر دې باندې بحث کوي. تا د هغه جغرافیه نه ده ساتلې، تښتېدلی چې 2 ورځې داماد یې پښه د چا ټکولي نه یې ځغله، او بیا د رهبري ادعا کوي. تاسو دا نه وینئ چې هره ورځ دوی د رهبریانو ادعاوې کوي چې موږ رهبران یو، موږ فلانه یو. د څه شي رهبران دي؟ د غلا رهبران دي. تاسو باور وکړئ چې یوازې محقق چې دغه ایران ته ولاړی، 11 زره ویزې یې واخیستې، یو دفتر یې په تهران کې ورته خلاص کړي، په کابل کې او په مشهد کې. دغه د اردوی ملي پولیس ملي زموږ د پخواني جمهوریتي عسکرو پر نامه باندې ویزې راواخیستې، دا ټولې خرڅ کړې محقق. او د دې ګوندو هغه د ده ګوندو ملګري هزارکان هغه ټول جنې ولاړل.
ځکه چې دی ډېر بدپیله سړی دی، بد سړی دی، غلط سړی دی. نو هغه شان چې موږ اوس دلته وایو بیخي موږ په شرمېږو. سپین ږیری سړی تاسې باور وکړئ پر یوه سړي باندې چې هغه د غلط کارونه ورته کول، دغه بد پیلونه ورته کول، د هغه سړي په سر باندې د ګرد ګوند ځینې ولاړې ځینې وپاشي. الکوزی صاحب، تاسو مخکې په خپلو خبرو کې وویل چې ما څو ورځې مخکې یو فرمان صادر کړ چې هغه د مارشال دوستم د مارشالي مې ترېنه لرې کړله. نو دا څه ډول؟ مارشالي بلا خدای د حق نه لري. نور دا خو دولت د طبیعي دولت دی، دا حکومت دا خصوصي ده چې اوس به نه کې نو ساخت دی، نوی به یو څو مشکلات وي، ستونزې وي. دا نور دی مارشال نسته. مارشال خلاص دوستم خل دوستم. الکوزی صاحب، هغه کومې ټاپې د مارشالۍ چې همیشه په اوږه یې په کورتۍ باندې، نو تاسو څه ترېنه واخیستلې؟ ګوره، هر هغه څوک چې ما فرمان ورکړی دی، هر هغه څوک چې دوستم ته د مارشال خطاب کوي، هغه ملي خاین دی. خلاص که رسنۍ ده که هم خلک دي که هغه ملي خاین دي. د پلار یې ولا کبله مشکل خلاص شو. بس لري مارشال په طبیعت کې ترسېدلی و. مارشال خو وطن ساتي، دی معاینه ساتي. رهبران خو وطنونه یې ساتل، دی معاینې ساتي. رهبرانو به تاریخونه ساتل، قومونه به ساتل، دی خپلې شتمنۍ ساتي. رهبرانو به سرونه ګوره، رهبرانو به سرونه پرې کول، سرونه به پرې کېدل. دی خپل سر په سپیتانه، په بوزدلۍ، په بېننګۍ، په غلامۍ کې ساتي. دغه ټول رهبران یادول. دا د افغانستان څه چې دا ځان ته چې وایي چې زه رهبر یم، رهبر خو نه دی چې دا ځان ته لقب ورکوي چې زه رهبر یم. دا د چا د لاسه دا مشکلات دي. دا نن ته د چا د لاسه پرې راغی، زه د چا د لاسه پرې راغی. د دغو خاینینو ناځوانه او نامرده خلکو د لاسه په وخت کې قدرت و، حکومت یې درلود، امکانات یې درلوده، وتښتېدل، بګیل شوله، ولاړله. بیا نو زه بیا اوس دلته فلانی جنرال، فلانی صاحب، فلانی صاحب، دا خلاص د دې فرمان خلاص دی، کار یې خلاص دی. اکبري صاحب بله پوښتنه کوه. ما دا ویل ستاسو د کابینې په هکله باندې تاسو کولی شئ نومونه یې واخلئ، ستاسو د کابینې غړي څوک دي، وزیر دفاع مو څوک ده، د دې په هکله باندې چې خلک یې وپېژني. اوس خو جناب رهبري صاحب، د کابینې غړي خو یو خو د کابینې غړي ډېر کسان موږ مقرر کړي دي. موږ که د 50 کسو 10 کسو نوم واخلو، دا نور ټول خپل معاونینو نومونه او د کابینې یو څو کسان. اجازه ماته راکړه، دا خو ټول خفه کېږي. اوس خو د کابینې لیست که تاسې غواړئ موږ به ستاسو سره شریک کړو. اما موږ په کابینه کې معاونین لرو، هم وزیر دفاع لرو، مشاور د شورای امنیت لرو، هم وزیر داخله لرو، هم د ملي امنیت رئیس لرو. ډېر کسان اعلان شوي دي او ډېر کسان د پردې شاته دي چې هغه د امنیتي ملحوظاتو په خاطر باندې موږ نشو اعلانولی. خو دا مشکلات دي. اما موږ ترتیب و حکومت و سیستم ټول تنظیم دی. خبرې سره کوو، مجالس سره کوو، د افغانستان په اساسو شرایطو کې اعلامیې ورکوو، د افغانستان د خلکو د حقونو څخه دفاع کوو او نه پرېږدو چې نور د ملت باندې معاملهګران معاملې وکړي. دا که راته ووایاستې ستاسو د کابینې یادورې مو وکړه، وزیر دفاع او معاونین د یوازې نارینه دي که نه ښځینه هم پکې شته؟ نه، موږ خویندې زموږ سره ډېرې دي، خویندې د وزیرانو په کچه هم شته. او زما یو خبر را په یاد شو. خیر، په هر صورت جناب اکبري صاحب ډېرې خویندې را سره راغلي دي. تاسې هم یو وخت اعلان شوي واست، دا ښه دی چې دا خبره سره وکړو. دا چستۍ سره یې تماس نه ونیول شوی، ځکه چې نور نه غواړم ته بحث باندې وکړې او زه یا به تماس نیول شوی یا به نه. اما موږ تاسې یو پروسه لرو، کوم وزیران چې مقرریږي یا رئیسان چې مقرریږي، دا دوه حالات لري. یو چې کوم وزیر معرفي کېږي د معرفت په ارتباط، یا ماته معرفي کېږي یا د رئیس جمهور معرفي کېږي یا معاون صاحب اول معرفي کېږي یا مشاور د شورای امنیت معرفي کېږي یا معاون صاحب دوم معرفي کېږي، دا هر یا وزیران معرفي کېږي.
چې دغه وزیر دی غواړي یا دغه کس دی یا قومي مشران هر څوک چې دغه وکړي یا ځوانان غواړي دی چې راځي بیا موږ د دوی سره د وزیرانو د رئیسانو سره موږ خپله مصاحبه کې ناست یم د دوی خبرې اورو د دوی سره بحث کوو د دوی سره خبرې کوو ما ویني اول خبرې ورسره کوي ما ویني دوم خبرې ورسره کوي زه خبرې ورسره کوم بیا د دوی دا ټول ډیټا ثبتېږي لکه دا اوس ما او تا خبرې سره کوو همدا ټوله ډیټا یې ثبتېږي نو الکوزی صاحب که زه درته مثلا او تاسو ویل که نه د روابطو په اساس باندې هم مونږ کولی شو هغه زمونږ کسانو ته ځان معرفي کړي یا څوک یې مونږ ته معرفي کړي بیا مونږ یې وګمارو زه کولی شم تاسو ته ځینې همکاران معرفي کړم او تاسو یې وګمارئ په خپل حکومت کې بالکل مصاحبه به ورکوي دوی به راځي د دوی زده کړو د دوی ټولو پوښتنه به کېږي وزارت عالي تحصیلات زموږ وزارت معارف تاکر د کارمندان ګرده پوښتنه کوي ټول معلومات د دوی سره کوي د دوی چې هغه مسله پاس کړه خلاص د وزیرانو په ارتباط باندې د رئیسانو په ارتباط باندې د معینانو په ارتباط موږ چې دغه ډېر کسان ټاکلي د اکثریت ټول تعلیم یافته قشر دي ځوانان دي نوی ځوان نسل دي ټولو ماسټري لري دکتورا لري فامیده خلک دي زموږ هم کوشش دا دی چې دا نوي ځوانان راسي رهبرۍ ته تاسې غوندې خلک راسي رهبرۍ ته او نوي نسل ته د رهبرۍ انتقال شي الکوزی صاحب دا کسان چې کوم تاسو ګمارئ اکثریت وخت موږ ستاسو پر فیسبوک باندې ګورو که نه میرمنې نارینه د دوی عکسونه اچوئ او یو پوسټ مو ورته ورکړی وي دوی په خپل ځان باندې خبر هم وي چې موقعا موږ دغه ته کاندید شوي یو کله په خپل سر اکبري صاحب ما مخکې درته وویل د هر چا سره مصاحبه کېږي الکوزی صاحب ما سره خو مصاحبه نه وه شوې زه اوس څنګه ټاکلی وم تاسو د سکرتریات په ارتباط کې واست جناب اکبري صاحب تاسو خو سکرتر واست نو ما سره دا لیاقت لري زه د یو چا سکرتر سره مصاحبه وکړم زه بیخي خبره نه وم الکوزی صاحب زه بیخي خبره دا چې ته خبره نه وې موږ هم پر دې باندې بحث نور نه کوو صحیح ده مګر بحث دا دی چې تاسو که تاسو د وزیر په حیث باندې وایي ما خپله در سره خبرې کول که تاسو د رئیس په حیث باندې وایي ما خپله در سره خبرې کولې اوس ډېر کسان دي چې اوس مثلا معاونین دي او بعضې کسان دي موږ خبرې نه ورسره کوو یا هغه خپل رئیس و خپل مربوطه خلک یې خبرې ورسره کوي موږ یې اعلانوو ته اوس وزیره یې مثال زه ستا ته وایم ته اوس وزیره یې نو زه ستا سکرتري سره څه کار لرم ستا د سکرتر سره زه څه کار لرم خو ته به ما ته اطمینان راکوې زه خو په تا باندې باور لرم ستا خبره پوه شوې ته اوس پوه شوم الکوزی صاحب دا کوم کسان چې به تاسو ګمارئ دوی ته به تاسو کوم معاش هم ورکوئ که نه دوی رضاکارانه وي خیر دا د معاش خبرې اوس مه کوئ بیا خلک ډېرې وایسې کوي هغه بیا وروسته خبرې کوو نه خو زه خو هم ټاکل شوی وم خو لیکن یو وخت کې ښه ویده سهار ته راپاڅېدلم مینه اکبري سکرتر ما لې ښه سکرتري ونه خو خوشحاله شوم ما اوس معاش هم شته که نه شته هسې رضاکارانه نو زه بیخي خبر هم نه وم معاش درک نه و نو دا معاش م که ویلی وی بیا ښه و زه م یمه در سره خو که بې معاشه یې بیا نه یم الکوزی صاحب سلامت پسې معاش به پیدا شي د معاش په کیسه کې مه کېږه ښه تاسو به دا راته ووایستئ د حکومت چې تاسو اعلان کړ نو تاسو سره د کوم هیواد یا د کوم سازمان ملاتړ هم شته داسې دی چې موږ په نړۍ کې داسې هېواد نشته چې خبر نه وي چې موږ دا حکومت اعلان کړي او دوی ته مو حوالونه کړي دي دوی سره یعنې داسې هېواد نشته اما کوم کسانو سره چې موږ دغه یو یا رابطه لرو یا کوم ملکونو سره دا خو نه کېږي چې دا موږ ووایو چې موږ د فلاني ملکونو سره دا خو بعضې مسایل دي بعضې سیاسي ملحوظات دي او بعضې شیان شته خو اما شته رابطه شته د نړیوالې ټولنې سره بعضې ملکونو سره د هغو اروپایي ملکونو سره د ډېرو سره رابطې شته او هغه زموږ کوم کسان چې دي مسؤل کسان چې د هغو په ذریعه او د نورو موږ خپله مستقیما د ټولو په ذریعه باندې ګر سره په تماس کې په هر صورت دا شیان شته الکوزی صاحب طبعا یو حکومت اعلانېدل او بیا هغه کارکوونکي دا خو مالي ملاتړ ته ضرورت لري ځکه چې هر هیواد که وګورو لومړۍ خبره اقتصاد کوي نو ستاسو مالي ملاتړ تر دې دمه څوک کوي بالکل اکبري صاحب یوه خبره دا ده چې د افغانستان کې باید تر یو وخته پورې موږ د خپله په ډېر صحیح
او په ډیره طریقه باندې باید هم قرباني ورکړو. دغه ډیر د مالي مسایلو باندې او پر مالي مسایلو باندې استوار او دا شان دغه نهادونه چې دي هغه ډیر دغه نه کوي، دوام هم نه کوي، ځکه چې جمهوریت پر مالي منابع باندې ولاړ تا ونه دي څنګه چفاسو. نه خو نو بغیر دې له بیا مالي اجازه هغه راکړه، نه اجازه کېږي. راکړه، اجازه راکړه. اوس باس دلته دا هغه کسان چې د دې جوګه دي چې دوی کار کولای شي او کولای شي، دوی باید د دغه حالات سره مبارزه وکړي، ځکه چې د افغانستان خلک 40 میلیونه انسانان منتظر دي. دا چې ته دا کار نه کوې مالي امکانات ته منتظر یې، زه دا کار نه کوم مالي امکانات ته منتظر یم، بل دا کار نه کوي مالي امکانات ته منتظر وي. اما مالي امکانات شته، راځي، وعدې شوي دي، خو په خپل وخت سره ټول شی تنظیمیږي، خپل ګرده کار کیږي، په خپل وخت باندې مخته ځي او د کارونه انشاءالله مخته به سره ولاړ شي او دا به ډېر په منظمه توګه باندې انشاءالله ترتیب شي. نه که دې ته راشو، ځکه چې تاسو خو اوس که موږ تاسو رسمیت ته راشو، تاسو خو نه کوم داسې ملي مشروعیت لري، ستاسو حکومت چې کوم په تبعید کې اعلان کړی الکوزی صاحب نه کوم بین المللي مشروعیت لري. نو که راشو دې ته کوم بین المللي مشروعیت لري هغه یې الکوزی صاحب خبرې یو شي په دغه زه خپل پوښتنه تکمیله کړم، ځکه چې که اوس دې ته راشو که مثلا د یو هیواد یو ولسمشر مړ شي، نو د هغه په ځای لومړی وزیر یا هم دویم لومړی معاون یا هم دویم معاون چې کوم د هغه د ولسمشرۍ په چوکۍ باندې کینی. نو تاسو خو نه لومړی معاون وي نه دویم، نو څنګه مو داسې بیړه وکړه خپل ځان مستقیم ولسمشر اعلان کړ؟ زه جناب اکبر صاحب زه نه پوهېږم چې څنګه زه تاسو پوه کړم، خو اوله خبره دا ده چې ما یو وار دوه تاسو ته وویل، اوس به نو زه راشم څه به نور ستاسو کور ودان چې دا پوښتنه مو وکړه، زه به څه نور معلومات هم درکړم. ښه دی چې لیدونکي پوه شي، کور دې ودان، خدای دې درته خیر درکړي، دا پوښتنه دې وکړم. تاسې ګورئ د چا له لاسه نن په افغانستان کې د ښځو مکتب بند دی. اول لامل یې کرزی دی، دوم لامل یې اشرف غني دی، دریم لامل یې ډاکټر عبدالله دی، څلورم لامل یې ګرد احزاب او دغه ګرد رهبران دي. زه اوس راځم دلته خبرې کوم. کرزی 50,000 ډالره د خپلو اولادونو دپاره ورکوي چې آنلاین درس به وایي. دغه پیسې خو د یو غریب زوی نه لري، یو غریب بیچاره نجلۍ خو نه لري چې 50,000 ډالره ورکړي آنلاین درس په خپلو لوڼو په خپلو زامنو باندې ووایي. دا د کرزي د لاسه، د کرزي د خودخواهي د لاسه. کرزی عینو مینه ساتي. د پخوا رهبرانو چې ما درته ویل چې د پخوا رهبرانو وطنونه ساتل، د اوس رهبران شتمنۍ ساتي. د هغسې پسې راځه ډاکټر صاحب عبدالله څول ما تقه میشم نمیپذیرم، اوس ولې غږ نه کوي؟ څه شو؟ پسې راځه پر درو وزارتو باندې دا ګرد نظام له منځه تللی دی، پر درو وزارتو باندې. دغه ډاکټر غني یوازې اشرف غني د درو وزارتو په خاطر باندې د افغانستان ټول نظام سقوط کړی دی. دا چې دا خلک راپورته شوي دي چې هلې پلانی صاحب دی و پلانی دی و او دا علمي شخصیت دی و. اجازه راکړه زه خپله خبره پوره کړم. علمي شخصیت دی و پلانی دی و پلانی دی، دا ټول ملي خاینین دي. راځم پسې دا نور رهبرانو ته، دغه رهبرانو چې نارې کړې چې موږ ما رهبر هستیم، ما میلیونر رهبر هستیم، یو 2,000 کسه 1,000 کسه خو د دې په خاطر باندې خو بېځانونه ویشلي وای، ولې یې مړه نه کړه؟ دوی د چی رهبران دي؟ کوم رهبران دي؟ پلاستیکي کاغذي رهبران. د امریکایانو پروژه راغلې وه چې امریکایان وتلي نه وه، امریکایان پاته و، دوی په تیارو پسې تاسو وتښتېده ولاړل. زما حکومت هم نړیوال مشروعیت لري، هم د افغانستان مشروعیت لري داخل. نه طالبان، زه دا اوس طالبان حکومت څوک په رسمیت پېژني؟ دا دوی څه دغه بعضې خلک چې ادعاوې کوي، غټې ادعاوې کوي چې وایي دوی څه نړیوال مشروعیت لري؟ خبره دا ده کله چې حول د واره یو حکومت اعلانېږي طبعا ستونزې به وي،
طبعا مشکلات به وي مګر همدا حکومت دا د افغانانو حکومت دی دا د نوي نسل حکومت دی موږ دغه حکومت چې اعلان کړی دی د عام رسمي زه د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت په تبعید کې د ټولو افغانانو نماینده یم که پاکستان خبرې کوي زما سره بیا کوي که منطقه خبرې کوي بیا زما سره کوي که طالب سوله کوي زما سره بیا کوي د جمهوریتیانو په نمایندګي ځکه چې دلته پاک کدرونه تعلیم یافته کدرونه نوی نسل نه چا د خلکو په سرو کې میخونه ټکولي دي نه مو څوک په کنټینرانو کې اچولي نه مو لاسونه په وینو سره دي دا ټول نوي ځوانان دي نوی نسل دي نو زما خبره دلته درته دا ده چې دغه خلک وه د دې خلکو چې دوی کښېنستل په خپلو کورونو کې ښه چې زه حکومت اعلان نه کړم محقق اعلان کړی وای غله دوستم حکومت اعلان کړی وای بیا به دوی پر موږ باندې مسلط وای ما تصمیم ونیوی حکومت مې اعلان کړ اشرف غني که رښتیا دی نر وای دی غیرتمن وای دی ولې تښتېدی نه پیسې پر باندې سوي دي زه په خبر یم دروغ وای نه مهمات پر باندې سوي دي مهمات یې جنرالانو خرڅول د شورا او اشپزخانې قسم په خدای پر پاکستان باندې خرڅ شوې دا سیار اشپزخانې قسم په خدای د شورا او د تلویزیونونو دا غټ غټ کنټینرونو ډک تلویزیونونه تیل دا ټول په قرآن خرڅوي دي اوس دا خلک کښیني وودکا شراب ووي راوځي کښیني به وودکا د کچیش د څه بلا دی بدل بدل شراب هم ووي کله راوځي وروره خبرې کوي چې ولا زه داسې کوم زه داسې کوم ته چې هغه ورځ په قدرت کې وې تا څه شي وکړه نو زه څه وکړم زه به نو ناست یم کرزی په کور کې کښېنستی عینو مې ساتي په کابل کې زه به ناست یم عبدالله ناست دی زه به ناست یم همدغسې نو موږ مجبور اوسلو چې دا حکومت بالا اعلان کړو ځکه چې دا د دوی جمهوریت راوړی دوی موږ ته ویل چې طالبان مړه کوي دوی د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت فوج ته امر وکړه چې طالبان مړه کوي سر یې چټ باندې لیلام اوس دوی ورسره ناست زموږ نظامیان ګرده د طالبانو په بندیخانو کې دي زموږ ځوان نسل ټول د طالب په بندیخانو کې دي دا چا وکړه دوی ونه کړه دوی ونه تښتېده بحث دلته دا دی بس په موږ تر دوی پورې دوی ګرد عمر چې دوی ژوندي دوی به زموږ د اوږو باري او دوی به زموږ په اوږو کې سپاري چې صاحبه مانه مې راسي حکومت تصمیم ګیرنده نور زه یم د دې وطن دا خو د دوی د پلار نه دي مهرباني الکوزی صاحب د خپرونې د پای شیبې دي نو زه به خپلې پوښتنې یو څو وکړم چې دا مهمې دي او تاسو به هیله کوم لږ لنډ ځواب راکړئ تاسو اوس مهال د طالبانو یادونه څو دفعې وکړله او د طالبانو له لاسه تاسو وایئ که نه اوس مهال دا د موږ ټول کډوال شوي یو دا ستونزې دي نو تاسو ویل طالبان اوس چا په رسمیت پېژندلی چې ما یعنې ما خوا د اقل ډېر هېوادونه پېژني یعنې په نړیواله سطحه تاسو دا یادونه وکړله نو که دې ته راشو اوس طالبان خوا د اقل که په زور که په رضا یو صلاحیت خو لري د نجونو مکتبونه بند هغه د 15 کاله بند ښځې دې له کوره نه راوځي نه راوځي ګیره زموږ په زړه جوړه کوي جوړوي ویښته زموږ په زړه جوړ کوي جوړوي همداسې نور اوس تاسو که کوم فرمان صادر کړي مثال د نجونو مکتبونه سر له سبا نه خوشي څوک یې خلاصوي فرمان مو چا خبره رسوي هغه صلاحیت یې نه لري نو د دې په هکله باندې ووایستئ راته نو دا څه رقم ولسمشر دی چې تاسو جناب اکبري صاحب دغه صلاحیت پخوا طالبانو نه درلودی چې موږ د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت کې حکومت مرکزي حکومت زموږ په لاس کې دوی په کوټه کې شورا درلوده دوی همداسې حکومت درلودی لکه نن چې ما او تا په تبعید کې جمهوریت لرو اما دا ورو ورو نظام یې چپه کوي ونیوي طالب دې زما او ستا څخه وبېرېږي دا حکومت به موږ وړو په افغانستان ته خو موږ طالب ته ستا د دغه تلویزیون له لارې څخه غږ کوو چې راسه طالبه که ته سوله کوې راسه دغه د دوم نسل راسه ځوان نسل راسه دغه فامیده خلک راسه کښېنه زموږ سره مذاکرات وکړه او که ته وایې چې نه دا 15 ګوتې په خوله نه ګرده زما دی ممزور ما ګرده زما ابدا یو څو عمر به دوام وکړې ولې زه دا یوه خبره کوم د افغانستان پر ملت مې ډېر زړه سوځي باور ولرئ د افغانستان پر خلکو مې ډېر سخت زړه سوځي پر هغه عام ملت چې هلته بېچارهګان د دوی سوټي ته پراته دي نو
دوی به داسې یو جنجال به جوړ شي چې بیا به ملا فکر لا نه کوي چې دا څنګه خبره راغله رامنې تاسو د طالبان ملا دپاره چانس دا دی ګوره د طالب جان دپاره چانس دا دی د طالب جان دپاره چانس دا دی چې ژر در ژره خپل حکومت موږ سره مذاکرات وکړي بین الافغاني مذاکرات وکړي یو ګډ مشروع نظام جوړ کړو طالب دین پکښې کړي کښېږدي نه دا د ده دپاره چانس دی چې ټوله نړۍ دا حکومت په رسمیت وپېژني همداسې خو نشي کېدلی چې ته حکومت په دا اوس ته چې په دې اروپا کې یې ته کوم نماینده لرې هلته یو څوک لرې چې ستا غور وخوري هلته یو نماینده لرې چې ستا غور وکړي هلته ستاسې د افغانانو څه حالات په دې دغه کې جوړ کړي په دې اروپا کې په دې ټوله دنیا کې افغانان کومه نمایندګي سته کوم سفارت سته څه شي سته موږ یو نماینده لرو رسمي نه موږ نه لرو غیر رسمي ځي بلانې خبرې سره وکړلې غیر رسمي دا حالات نور د زغملو نه دي اما باس دا دی دا ګرد طالب د لاسه سوي دي دا هر مشکل چې په افغانستان کې راځي دا ټول د طالب د لاسه سوي دي اوس نو باس د طالب د لاسه او دغه جنګ سالارانو د لاسه اوس باس دا دی جنګ سالاران خو خدای ورک کړه اوس اجازه راکړه جنګ سالاران خو خدای ورک کړه اوس د طالب واري دي طالب به د عقل نه کار اخلي د اشارې نه به کار اخلي د فکر څخه به کار اخلي یا به له منځه ځي د منځه ځي بیا به داسې مشکلات وي چې بیا به نه خلاصېږي بیا به دوی د حل لاره نشي پیدا کولی د دې لپاره بهترین چانس دی یوازې دنیا زموږ سره خبرې کړي دي نړیوالې ټولنې دنیا که طالبان مشروع حکومت جوړ کړي موږ به 10 میلیارده ډالر افغانستان ته ورکړو زموږ سره یې خبرې کړي دي نړیوالې ټولنې خبرې سره کړي دي 10 میلیارده ډالر به افغانستان ته ورکړو نو ښه ته فکر وکړه نړیواله ټولنه مرسته کوي دنیا مرسته کوي اوس خو ته هیڅ رسمي دولت نه لري هیڅ رسمي نهاد نه نو طالبانو ته یو دغه چانس دی چې باید سوله وکړي او مذاکرات وکړي سوله ستاسو سره یعنې وکړي مذاکرات زما او ستا فرق نشته زه د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت په نمایندګۍ دلته یو سیستم دی دا د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت یعنی د جمهوریت نمایندګي کوي ګوري جمهوریت د خلکو په لنډغریزم معرفي کړی دي اما په جمهوریت کې ډېر ښه کدرونه شته ډېر ښه خلک شته ډېر پامیده خلک شته ډېر ځوانانو پکې کې زده کړې کړي دي هم په اردوی ملي هم په پولیسي کې هم په نوي نسل کې په ځوانانو کې په کښته نسل کې د جنرالانو کښته دا نوی نسل ټول نوي ځوانان دي دا کښته که په موینیتو کې وه که په ریاستو کې وه دا خو ګرده لنډغر نه وه لنډغر خو یو څو کسان وو چې راتلل به کابل ته هغه د شهید په ورځ به 100 کسه وژل هغه خپل ځان هغه د جمهوریت ته معرفي کوي چې دا لنډغریزم دا لنډغر نه دي یعنې باس دلته دا دی جمهوریت چې موږ غواړو د خلکو په اراده حکومت موږ غواړو دا د خلکو ارادې د احترام دی او نوی نسل نوي ځوانان او پامیده خلک نه لوچګان او نه د لوچګۍ جمهوریت الکوزی صاحب ستاسو په حکومت کې یعنې په تبعید کې چې ستاسو کوم ولسمشري ده یو څو نومونه درته اخلم تاسو به راته داسې لنډ ځواب راکوئ ځکه د خپرونې وخت ډېر کم پاتې ده دغه کسان به ستاسو په حکومت کې کوم پوسټونه یا کوم پوزیشنونه ولري سمه ده الکوزی صاحب ښاغلی حامد کرزی مطلق نه هرګز نه ته دلته داسې وطن تباه شوی دی دی تربدره دی د مشورې حق لا نه لري ځکه چې د ده سره ډېر غټ امکانات وه ډېر لوی امکانات ورسره وه نو ښاغلی ډاکټر عبدالله ګلبرجان چې امریکا ته به رئیس جمهور روان و د پایڅې دوې پښې په یوه موضوع کې واچولې چې زه ورسره ځم د ټرمپ سره وینم ګلمرجان خو د دغه د حکومت د سقوط سبب ګلمرجان ډاکټر عبدالله صاحب ښاغلی احمد مسعود چې کار څوک دی څوک ښاغلی احمد مسعود مې یاد کړئ
ښه نه احمد مسعود خدای ستي چې پلار یې دوی خو مبارزه کوي وایي ما به اراده مردم افغانستان حکومت میخوایم دروغ وایي دوی دروغ وایي د پلار یې یوه خبره وه د بله خبره ده دی وایي چې زه د پلار مکتب تعقیبوم دی دروغ وایي او دی د پلار مکتب نه تعقیبوي که دی د پلار مکتب تعقیبوي ورنیسي د عبدالله سره دې کښېني پلار یې د ښځو پر مخ تیزاب پاشل دی ښځه رئیس جمهوره غواړي په افغانستان کې او دون احمق انسان چې په امریکا کې د اوسه پر زمینه ده برابر 200 کال کې چې هلته حکومت دیموکراسي ده چې ښځه رئیس جمهوره شي افغانستان کې قومونه دي د قومو وطن دی دا احساسات دی راپورته کوي چې هغه بیا هم د جمهوریت د سپک معرفي کوي او ځکه چې افغانستان خو تاسو خپله د دې قومونو پورې اړه لري اکبري صاحب نو دی دا خلک هرګز دا خلک د افغانستان دشمنان دي دا د افغانستان دوستان نه دي ځکه چې دی د افغانستان د جغرافیې نوم اخلي د افغانستان دی افغان ته ځان نه وایي تاسو ویل ښځه که نه ستاسو په نظر لنډ راته ووایاست الکوزی صاحب ولې یوه ښځه نشي کولی رئیس جمهوره شي ډېر لنډ درته وایم افغانستان کې اوس زمینه نه ده برابره تر 50 کاله پورې زمینه نه ده برابره ځکه چې تا ته خپله د محیط معلوم دی ته په دې نه پوهېږې ته خو د هغه وطن د هغه قبیلو ښځه ګوره ته خو په دې پوهېږې تا دپاره خو دا موږ په دې وزیره کېدای شي رئیسه کېدای شي اما په دې باندې ته پوهېږې چې افغانستان کې نشي کولی دا شی خو خیر په دې موضوع به الکوزی صاحب ما و تا یوه خپرونه بیا نیسو بیا ته له ما پوښتنې کوه زه به له تاسو نه پوښتنې کوم په دې باندې ډېر لوی ژور بحث ده سمه ده ښه لنډ به راته وایستئ ښاغلی مارشال دوستم دا خو تا اوس یو ګړی مخکې ما فرمان ورکړی او تا مارشال یاد کړي دا خپله په ملي خیانت کې ته راغللې دا اوس څنګه کېږي ستا نوم په دې لیست کې اضافه شو زما پرته مې فرمان ورکړئ نه دا خلک دا نسله دا حکومت دا نور د دې وخت تېر دی یا سپر دی دا خلاص د دې باید صابون جوړ شي په وروستیو کې ښاغلی محقق همدا حق هم د افغانستان د افغانیت څه وایي حکومت کې دی څه حق لري تذکره مې ځینې واخیسته پاسپورټ مې ځینې واخیسته دا خو بیخي درسره حق نه لري چې په افغانستان کې خبرې لا وکړي زه به ستاسو په حکومت کې کوم ځای لرم نو چې هر وزارت د خوښ په سترګو باندې چې تاسې قابل د کوم وزارت یاست باید ستاسې زده کړو ته پاملرنه وشي او زده کړې مو وګورو چې کوم ځای کې تاسې وړتیا لرئ یا وزارت کې یا ریاست کې د خیر سره یو ځای به مدیر وزیر کو یا مدیر رئیس کو که زه وغواړم ستاسو لومړی معاونه اوسېږم نو تاسو به دا وظیفه ما درک امکان نه لري دا خو ګوره دا خو دغه نه دی امکان نه لري هغه شان نه کېږي هغه نه داسې لنډ راته ووایستې ولې نه کېږي نو دا خو سره خطونه دي معاونین ستا معاون اول ستا معاون دوم ستا ګوره الکوزی صاحب دلته مو بیا ګوره مېرمنې لږې شاته کړلې ولې باید یو معاون مو نارینه وی یو باید ښځینه وی نه اوس خاص وزارتونه ستا او خاص نماینده ستا د ښځو ښځه غواړم الکوزی صاحب دویمه معاونه مو شمه کېږي نه کېږي امکان نه لري اوس د ښځو په ارتباط باندې بس هغه مسایل سوي دي هغه خلاص سوي دي ښځې خپل عادي وزارتونه لري او ریاستونه لري نور ځایونه پکې شته ډېر نو موږ تاسې باید هغه شان وکړو چې هغه کوم شی چې زموږ ستاسې د جامع او زموږ ستاسې د خلکو زموږ ستاسې د محیط سره مخ ته ځي په لومړي کې کېدل وده زه اوس یو خبر تاسې ورته ګوګل ته سرچ وکړئ په لومړي کې چې زه کاندید شوم زما لومړۍ معاونه ښځه وه سرچ وکړه ښه نو اوس ولې نه غواړئ نه اوس خو دا شی تړل شوی دی اوس خو معاونین لرم نو ښه الکوزی صاحب په وروستیو کې ستاسو لنډ غوندې پیغام اورو نو د خدای به کوو ځکه چې د خپرونې وخت ډېر کم پاتې زما پیغام نوي نسل ته دا دی چې دوی دې د غلامۍ کړۍ وشکړي دوی دې په غلو غدارانو پلاستیکي رهبرانو او پلاستیکي هغه خلکو پسې دي نه ځغلي چې ولا پلانې دونه کتابونه ویلي دي پلانې کړي دي پلانې دونه دا ټول جنایتکاران دي او دوی د افغانستان دشمنان دي د افغانستان د 40 میلیونه انسانانو دشمنان دي دوی ته وایي چې راسې خپل حکومت ته لکه دا څنګه چې په زغرده روان یاست او حکومت حمایه کوي درنه مننه کوم زه د ټولو افغانانو نور هم
زه پر ټولو افغانانو غږ کوم، انتقاد ستاسې حق دی چې راباندې وکړئ، پیشنهاد مو حق دی چې راباندې وکړئ، راسئ خبرې راسره وکړئ، بحث راسره وکړئ. اما خبره دا ده چې راځئ چې یو سوله ییز افغانستان ته ورسېږو، مشترک متحد شو، اتفاق سره وکړو، په اتحاد او په اتفاق باندې ټول قومونه د افغانستان خلک و دغه غږ ته تږي دي چې یو مشترک حکومت وي او په منظمه توګه باندې. او که دا ونه سي تکرارا زه وایم، مخکې مو ویلي دي، اوس هم وایم، افغانستان به ډېرې غټې بدبختۍ ته ولاړ شي. د دې مسؤل به بیا طالب وي او د دې مسؤل به دغه ځوان نسل دا موږ تاسې به ګرد په دې کې مسؤل یو، او چې نه مو اتحاد کوه نه مو اتفاق کوه، افغانستان به ډېرې غټې جګړې ته داخلېږي. او داسې به خلک ژاړي، داسې به خلک ژاړي چې هېڅوک به بیا د ټولېدو وس نه وي. نو باس مې دا دی، زه ستاسې له لارې، ستاسې د ټلویزیون له لارې پر ټولو نوي نسل، پر ځوان نسل، تعلیم یافته نسل، پر دې ټولو غږ کوم چې ټول باید متحد شي او راځئ د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت غېږ درته خلاصه ده. راځئ خپل حکومت ته مشورې ورکړئ، راځئ خپل حکومت سره همکاري وکړئ، په هر لحاظ باندې چې همکاري کولی شي، کومک کولی شي، کومک وکړي چې د افغانستان یو دایمي تلپاته پایداره سولې ته ورسېږو، چې هلته زموږ خویندې زده کړې مو وکړي. اوس زموږ د خویندو پر مخ باندې دروازه بنده ده، دا د چا د لاسه شوې ده؟ د همدغه خلک چې دا اوس د ښځو په نوم باندې مبارزه کوي، د همدغو د لاسه د دوی پر مخ باندې دروازې بندې دي. اما وویل نو زه په ټولو کې پر طالب جان ته یو پیغام لرم چې دوی راشي د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت سره دې خپل مذاکرات پیل کړي، چې یوازې او یوازې دغه دولت دی د افغانستان په تبعید کې د افغانستان اسلامي جمهوري دولت، چې موږ د سولې عالي شورا لرو، کابینه لرو او موږ مشاورین لرو، ټول متحد یو موږ، او موږ د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت په تبعید کې نمایندګي کوو. یوازې تاسو کولی شئ چې راشئ زموږ سره مذاکرات ته کښېنئ او مذاکرات وکړئ، او دا به درته یو چانس، که مو دا چانس له لاسه ورکړي، بیا به طالب جانه بیا به ارمان کوي لکه جمهوریتیانو چې ارمان کاوه، بیا به تم ارمان کوي. نو زه ټولو افغانانو ته بیا هم وایم چې بس باید لاس سره ورکړو او متحد شو. او ډېره مننه اکبري صاحب ستاسې او ستاسې د قدرمن تلویزیون محترمو تخنیکي همکارانو څخه ډېر تشکر کوم. ستاسو څخه په اصل کې مننه لکوزه صاحب چې خپل وخت مو راکړو او په خپرونه کې زموږ میلمه شوې. دوستانو ستاسو څخه هم مننه کوم چې د خپرونې د پیل نه تر پایه زموږ ملتیا مو وکړه. تر بیا او بلې خپرونې ښه وخت ښې شوې.